پیگه چه چا ده پاره کار کوی ده افغانستان ده دښمنانو ده پاره پیگه چه ده چا ده لاس آلایه یو واره سرم په گریوان ویسی فکر وکړئ عقل باندې وسنجوئ تاسې فکر کوئ چې په دې حملاتو باندې تاسې د افغانستان ولس زړه بد کړ د افغانستان په یاد دي چې کیبلونه په لاس کې وو څه خلک هم وژل هلته جلسې نیسئ په ګواښ سره هلته جلسې نیسئ د افغانستان میرمنو سره ادعا کوئ چې تغییر هم کړی بیا نن د دې شوم عمل دپاره اعلان کوئ چې تاسې مسؤل یې دا د انسان لاره ده او تاسې فکر کوئ چې په دې لارې باندې به د خاورې کې عزت راسي هر بچه د دې خاورې قهرمان ده او ما ویلي وو بازم تکرار میکنم هیچ افغان از هیچ افغان کده کم نیست هر خون افغان که به ناحق ضایع میشه ما انتقامش بگیریم هر کسی که عزت و آبروی از این خاکه آینده از این خاکه آینده طفل از این خاکه به خطر مندازه باید بفهمه که مشت محکم است تاسې خیال کوئ چې ملت تقسیموئ دا ملت یووالی لري دا ملت اراده لري تاسې د دې ولس له 15,000 کالو تاریخ نه بېخبره یي تاسې د دې ولس له ارادې نه بېخبره یي تاسې د دې ولس له عزت نه بېخبره یي تاسې د دې ولس له ایمان نه بېخبره یي پوه سئ موږ واقعي د خدای جل شانه د اسلام د لوی پیغمبر د بشریت د پیشوا په لارې روان یو او تاسې فتنې کې روان یې د مسلمان لاره نه ده دا د افغان لاره نه ده دا د انسان لاره نه ده دا بچي هر یو د یو چا بچي دي د یو چا پلار ده د یو چا ورور ده او تاسې مظلوم انسانان خطر کې اچوئ نو پوه سئ چې موږ په دې اعمالو باندې یوازې ارادم قوي کیږي یوازې عزمم قوي کیږي او په منطق درېږو او دې وطن کې به سوله ثبات او امنیت او ښهوالی موږ راولو هر یو د دې سربازانو همدا اوس درېدلي دي په عزت درېدلي دي هر کدام از اینا میگن که فردا باز حاضر هستن در صف اول جبهه بگیرن اینی بچه های واقعی وطن از وطن هستن اولاد واقعی از این وطن هستن امروز صدها خانه را عزادار ساختیم یا مریض دارن یا دلهره دارن یا شهیدن اما هر قطره از این خون اراده از این ملت محکم تر می سازن بنابراین بفهمین که این مملکت شما را تجزیه میکنه شما را در حاشیه میبره برای شما جای گریز نخواهد ماند فکر کنین باز هم رای عقل بگیرین رای